بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 45 شروع کو. نو تاسو الحمدلله تنازع اکثره مسائل ووې او نن به انشاءالله د هغه نه شروع کو سبق. وأما إن أعملت الفعل الأول على مذهب الكوفيين وأما او هرچه إن أعملت الفعل الأول کچیرته عمل ورکې فعل اول ته على مذهب الكوفيين د کوفیانو په مذهب باندې فانظر نو بیا به ته کسه إن كان الفعل الثاني کچیرته فعل ثاني چې د یقتضي الفاعل د فاعل تقاضا کوله ازمرت الفاعل نو فاعل به ضمیر په شکل کې جوړوي فی الفعل الثاني په فعل ثاني کې کما تقول لکه داسې به یایې فی المتوافقین د متوافقینو په مثال کې ضربني و اکرمني زید و ضربني و اکرماني زیدان و ضربني و اکرموني زیدون. وفي المتخالفین او د متخالفینو په مثال کې به داسې یایې ضربت و اکرمني زیدا و ضربت و اکرماني زیدین و ضربت و اکرموني الزیدین. په دغه عبارت کې مصنف علیه رحمت د مرفوعاتو د فصل ثانی انم نمبر بحث متوسطه کوي او دا هم تفصیل چې ده په درې حصو باندې تقسیم شوی دی. نو په دې عبارت کې به موږ تاسې اوله حصه یایو. اوسه پورې خو موږ تاسې د بصریانو مذهب مطابق تنازع بیانوله، یعنی بصریانو مطابق فعل ثاني ته عمل ورکوله. اوس به د کوفیانو مذهب ته راشو. هماغه سبق ده، صرف دومره به کوو د کوفیانو مذهب مطابق به څه کوو؟ عمل به کوو. یعنی فعل اول ته به عمل ورکوو، فعل ثاني ته به کسو. لکه څنګه مو چې زوړ سبق کې به فعل ثاني ته عمل ورکولو، فعل اول ته مو به لیدل، کله مو به اضمار کوله، کله مو به اظهار کوله، کله حذف کوله. اوس نن دلته هغه خبره فعل ثاني سبق کوو انشاءالله. نو که چیرته مو فعل اول ته عمل ورکو نو بیا به فعل ته کسو چې د فعل ثاني د فاعل تقاضا کوي که د مفعول تقاضا کوي. که چیرته فعل ثاني د فاعل تقاضا کوله نو بیا به ضمیر راوړو. که ته اعتراض وکې چې دلته خو اضمار قبل ذکر راځي، نه دلته اضمار قبل ذکر نه راځي. ویلې اسم ظاهر چې کوم دی که نه، اگر چې په الفاظو کې خو مؤخر دی خو مرتبه په لحاظ سره څه دی؟ مقدم دی. نو چې مرتبه مقدمه ده نو اضمار قبل ذکر نه راځي. اما تاسو ته مخکې ویلو چې فاعل عمده دی او د عمده سیز اضمار قبل ذکر څه وي؟ جایز وي. خو دلته د مرتبه څنګه مقدمه ده؟ ځکه چې د نه مخکې د فعل معمول ده او اضمار قبل ذکر هلته ناجایز وي چې کلته مرجع چې دی لفظا او مرتبتن څه وي؟ مؤخر څه شي؟ مؤخر شي. نو دلته فاعل چې دی لفظا اگر چې مقدم نه دی خو مرتبتن څه دی؟ رتبتن مقدم دی. اوس به د متوافقینو مثال مطابق کوفیان به څنګه سبق جوړوي؟ متوسطه دا رقم ته ضربني و اکرمني زیدون ضربني و اکرماني الزیدان. کسې که تاسو یاد شي مخکې به مو داسې وې ضربني و اکرمني زیدون ضرباني و اکرمني زیدان.
فعل اول کې مو به ضمیر راوباسله. اوس په فعل ثاني کې ضمیر راوباسو. ضربني و اکرموني زیدونه. نو په دغه درې واړو مثالاتو کې اسم ظاهر چې د زیدون، الزیدان، الزیدونه د کافیانو مذهب مطابق د فعل اول معمول جوړ شوی او فعل ثاني کې مو څه کړی ضمیر اسم ظاهر مطابق راوړلی دی. که اسم ظاهر مفرد دی نو په فعل اول کې مو مفرد ضمیر راوباسلی هو، که اسم ظاهر تثنیه دی نو فعل ثاني کې مو تثنیه ضمیر راوباسلی اکرمانی، او که جمع دی نو جمع ضمیر مو راوباسلی اکرمونی. صحیح شو که نه؟ د متخالفین مثال به څنګه جوړو؟ یعنی یو فعل د فاعل تقاضا کوي بل د مفعول. نو که چېرته فعل ثاني د فاعل تقاضا کوي او اول د مفعول تقاضا کوي نو بیا به داسې وایي ضربني، نه ضربت و اکرمني زیدن، ضربت و اکرماني الزیدین، ضربت و اکرموني الزیدون. ضربت مفعول غواړي که نه، نو هماغه مطابق مو مفعول راوړه زیدن، زیدین، زیدونه، نه زیدینه. او فعل ثاني کې مو څه وکړه؟ ضمیر مو راوباسله. خو دا بل عبارت هم اسانه ده انشاءالله، دا به زده کړو. وان کان الفعل الثاني یقتضي المفعول، او که چېرته فعل ثاني د تقاضا د مفعول کوله. مخکې خو مو تاسې وویل چې فعل ثاني د فاعل تقاضا کوله. اوس که د مفعول تقاضا کوي ولم یکن الفعلان من افعال القلوب، او دا دواړه فعلین چې دي دا د افعال قلوبو نه نه وي. صحیح ده که نه؟ سبق ګوره که تاسې سوچ وکړئ بلکل همغه شانتې ده، صرف بس هلته فعل ثاني ته مو ترجیح ورکوله، اوس به فعل اول ته ترجیح ورکوو. جاز فیه الوجهان، نو دلته اوس دوی وجه جایز دي. حذف المفعول، یا به مفعول حذف کو، والازمار، یا ازمار وکه. والثاني، ثاني خبره چې ده هو المختار، دا غوره ده، یعنی ازمار کول. لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، ځکه چې دا کوم شی چې ذکر شوی ده دا د مراد سره څه شي مطابق شي. اما الحذف، هر چې حذف ده فکما تقول، لکه داسې ته به یایې د متوافقینو په مذهب کې ضربت و اکرمت زیدا، ضربت و اکرمت زیدین، ضربت و اکرمت زیدین. وفي المتخالفین ضربني و اکرمت زید، ضربني و اکرمت زیدان، او ضربني و اکرمت زیدون. و اما الازمار، او هر چې ازمار بکاوي فکما تقول فی المتوافقین ضربت و اکرمته زیدا، ضربت و اکرمتهم الزیدین، ضربت و اکرمتهم زیدین. و فی المتخالفین ضربني و اکرمته زید، و ضربني و اکرمتهم الزیدان، و ضربني و اکرمتهم الزیدون. نو تشریح ته به راشو. نو په دغه عبارت کې آخري بحث دویمه حصه ده، دا هم د کوفیانو مذهب مطابق مثالاتو سره وضاحت کوي. نو مو که اوس فعل ثاني ته عمل نه ورکوو، فعل اول ته عمل ورکوو د کوفیانو مذهب مطابق، او فعل ثاني چې د مفعول تقاضا کوي، نو بیا به مو کسو چې دا دواړه فعلین د افعال قلوبو نه دي او که نه دي. که چېرته نه دي، یعنی افعال قلوبو نه دي، نو بیا به مو فعل ثاني کې ضمیر هم راوړی شو او حذف هم کولی شو. صحیح ده؟ یعنی څه مطلب؟ په فعل ثاني کې د اسم ظاهر مطابق به ضمیر راوړی. صحیح شو؟ دا هم جایز ده. او که ته چې دلته ازمار قبل ذکر راځي نو هغه ازمار قبل ذکر هم دلته نه راځي. او حذف هم کولی شي، دا هم جایز ده. ویلې حذف جایز ده؟ ځکه مفعول چې ده دا د فضلاو نه ده، او د فضلاو سیز حذف څه جایز ده. خو په دغو دواړو کې اول صورت اولا ده. ویلې اولا ده؟ ځکه چې دا ملفوظ چې ده، چې دا کوم شی ذکر شوی ده دا د مراد مطابق شي. ځکه دا زه تاسو مثال کې بیا پوهوم چې څنګه د مراد مطابق شي. نو د متوافقینو مثال ته به راشو. که چېرته اول به مو حذف کوو، بیا به د ازمار والا مثال ذکر کوو. نو د حذف مثال په اعتبار د متوافقینو سره داسې به یایي: ضربت و اکرمت زیدن، ضربت و اکرمت زیدین، ضربت و اکرمت زیدین. اوس کسه ضربتو دپاره زیدین چې ده، یا زیدین، یا زیدون، یا زیدن، دا ورته مفعول ده، او د اکرمتو دپاره مو څه کړی ده؟ حذف کړی ده. او متخالفینو مثال چې
چې حذف وکړي ضربني و اکرمت زید ضربني و اکرمت زیدان ضربني و اکرمت زیدون صحیح شه ضربني فاعل غواړي نو هغه دپاره زیدون فاعل دی او اکرمت مفعول غواړي مفعول ورته نشته حذف شوی دی نو دغو مثالاتو کې فعل ثانی دپاره مفعول هم حذف دی او اسم ظاهر اول فعل لپاره څه دی معمول دی او د اضمار صورتونه د متوافقینو مطابق ضربت و اکرمته زیدا ضربت و اکرمتهما زیدین ضربت و اکرمتهم الزیدین صحیح شه نو ضربتو فاعل غواړي او اکرمتو هم فاعل غواړي نو زیدون اسم ظاهر چې د ضربتو دپاره دی او اکرمتو کې مو څه کړی دی ضمیر راوباسلی دی خو ضمیر به د اسم ظاهر مطابق وي مثالات خو مو پام دی که نه ضربتو و اکرمته زیدن ضربتو و اکرمتهما زیدین ضربتو و اکرمتهم زیدین نو دغو درې واړو مثالاتو کې فعل ثانی کې مو اضمار کړی دی او د کافیانو مذهب مطابق فعل اول ته مو عمل ویر کړی دی او ثانی کې مو ضمیر راوړلی همدارنګې اضمار صورت چې د په متخالفینو کې مثال کې ضربني و اکرمت زید ضربني و اکرمتهما زیدان و ضربني و اکرمتهم زیدون نو په دغو درې واړو مثالاتو کې فعل ثانی کې مو اضمار کړی دی او کافیانو مذهب مطابق فعل اول ته مو عمل ویر کړی او ثانی کې مو ضمیر راوړلی همدارنګې د اضمار صورت په متخلفینو مثالاتو کې ضربني و اکرمته زید ضربني و اکرمتهما زیدان و ضربني و اکرمتهم زیدون نو دغه کې هم د درې واړو مثالاتو کې فعل ثانی ته مو ضمیر راوړلی او اسم ظاهر مطابق ضمیر دی او فعل اول ته مو عمل ویر کړی دی نو انشاءالله تاسو به په سبق باندې پوه شوي یوئ او کوشش کوئ چې څه وکوئ ما ته دا درسونه تاسو راولېږئ ماشاءالله سبقونه خو دغه ځای پورې وشول ډېر ښه الله دې مزید توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ